السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نوې ویډیو کې درته پښتو PixelLab درخوایم. PixelLab اپلیکیشن به تاسو پیژنئ. تاسو کولی شئ چې یو مطلب یا شاعرۍ لپاره یا داسې هغه لپاره چې تاسو یوټیوب ویډیوانې د فیسبوک ویډیوانې یا د بل څه شي لپاره یو تمنیل یو ډیزاین جوړوي. هغه که تاسو خپل نام ډیزاین کوئ دوستانو، که چېرته د یوټیوب ویډیو لپاره تمنیل جوړوئ یا یو شاعري یو شعر تاسو ډیزاین کوئ، د دې اپلیکیشن په تورې کولی شئ. ګورئ دوستانو، دا اپلیکیشن نوی دی. د دې ډاونلوډ کولو د دې استعمال طریقه درښیم. په دې اپلیکیشن کې موږ تاسو ته بهي زیاتې اپشنې راکوي، یعنې موږ تاسو یو ښایسته ډیزاین کړای شو د دې اپلیکیشن په ترو. دا ویډیو تر اخره وګورئ. تر ټولو اول خو د دې اپلیکیشن استعمال ټوله طریقه زه تاسو ته در زده کوم. ویډیو تر اخره وګورئ، خو په اول کې د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه در زده کوم. ګورئ دوستانو، تر ټولو اسانه طریقه دا ده. د دې اپلیکیشن دا به هیڅکله تاسو ته په بل ځای کې میلاو نه شي. کله چې تاسو بروزر آن کړئ، ګورئ بروزر کې به تاسو ولیکئ بروزر په سرچ کې یا د ګوګل په سرچ کې. یو خبره ده، که تاسو بروزر په سرچ کې لیکئ یا داسې دغه شان تاسو ته ګوګل راشي، زه اوس تاسو ته درښیم په ګوګل سرچ کې. دا ګورئ د ګوګل سرچ دی، د بروزر سرچ و. نو په کوم یو سرچ کې چې وي تاسو به ولیکئ پښتو PixelLab. ګورئ دا دی پښتو PixelLab. تاسو بالکل صحیح طریقې سره وګورئ، د نږدې نه وګورئ. پښتو PixelLab دوستانو په یاد لرئ، پښتو PixelLab دغه ویبسایټ دی. که چېرته په دې طریقې سره دا یو ګورئ دا تصویر به تاسو ته ښکاري چې لیکلی دی پښتو PixelLab. دا تاسو ته رانلو ورسودین.com ویبسایټ. که دا تاسو ته رانلو، کیدای شي تاسو داسې مل کې وئ چې تاسو ته دا رانشي، بیا تاسو ګوګل په سرچ کې یا د بروزر په سرچ کې ولیکئ دغه ولیکئ دوستانو. زه اوس تاسو ته درښیم ورسودین.com ولیکئ دوستانو. تاسو ورسودین.com سرچ کړئ. د سرچ کولو وروسته دوستانو زما نیټ لږ سلو دی، دغه ویبسایټ به تاسو ته راشي. دا ویبسایټ تاسو یاد کړئ. ګورئ دا اپلیکیشن بهي خوندور دی. په دې کې زه تاسو ته درښیم کم کارونه تاسو کولی شئ. ګورئ په دې پښتو PixelLab چې لیکلی دی، په دې تصویر به کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کولو سره لاندې به راشئ. ګورئ لاندې راتلو سره به دلته کې غټ ډاونلوډ تاسو ته لیکلی وي، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دې کې تاسو ته د PixelLab فونټ چې کوم دی هغه هم میلاویږي، هر رنګ ډیزاین. ګورئ لاندې لیکلی دی د فونټونو بسته. دا یو زیپ فایل دی چې په دې کې PixelLab په لسګونه فونټ دی. همدارنګه دوستانو دا PixelLab به تاسو د دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. بس چې په دې ډاونلوډ مو کلیک وکړو، انتظار وکړئ ورته نیم منټ ستاسو انټرنیټ پسې اړه لري چې څومره هغه به ډاونلوډ به سټارټ شي. چې کله ډاونلوډ شو د دې ویبسایټ څخه بیا وتلی شئ. او که تاسو غواړئ د دې PixelLab فونټ چې کوم دی هغه ډاونلوډ کړئ، نو دا باندې کلیک وکړئ. ګورئ که PixelLab کې تاسو فونټ نشئ اډ کوه، ضرورت هم نشته. خو که بیا هم هغه کسان چې پوهیږي دوستانو فونټ چې کوم دی هغه په خپل هغه کې اډ کول غواړي، زیات اډ کول غواړي، په دې کې شته هم. خو که زیات اډ کول غواړئ، د دې لپاره تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ چې روانه ویډیو د فونټ په PixelLab کې اډ کولو طریقه در زده کړم. نو کله مو دوستانو دا PixelLab چې ډاونلوډ کړو، اوس دلته کې زه تاسو ته درښیم، یو خو دا ټول په پښتو ژبه دی. تاسو په ډېرې اسانۍ سره دا اپلیکیشن استعمالولی شئ. ګورئ دلته کې سټایلونه تغییر لرې کړئ، کاپي هم په دې کې تاسو بهي زیات خوندور ډیزاین جوړولی شئ. ګورئ که چېرته موږ د دې پوره زده کول کړو، نو بهي ویډیو غټېږي. د دې وجې نه دا په پښتو ژبه دی، نو تاسو هم په اسانۍ سره استعمالولی شئ. ګورئ دلته کې لیکنه کې که موږ تاسو کلیک وکړو، موږ تاسو ته دا راکوي. تاسو ته به ښکاري په لسګونه فونټ. دا وګورئ دا فونټ دی. دا فونټ تاسو چې کوم دی همدارنګه دلته که موږ وګورو دا هم دی. نو دا دوستانو هغه فونټ دی چې تاسو بهي زیات د خوښې وړ وګرځي. ښایسته ډیزاین دي. دلته کې دوستانو تاسو بهي ښایسته دا PixelLab چې کوم دی دا بهي ښایسته دی.
نو د دې PixelLab ډاونلوډ کولو لپاره په ګوګل کې تر ټول اول تاسو په ګوګل کې ولیکئ پشتو PixelLab. د دې اپ نام دی پشتو PixelLab. پشتو PixelLab چې تاسو پښتو کې ولیکئ دا ویب سایټ به درته راشي. په دې ویب سایټ باندې به کلیک وکړئ، لاندې به لاړ شئ دوستانو، په ډاونلوډ به کلیک کړئ. هغې وروسته هلته کې تاسو ته دا اپلیکیشن هم راځي. همدارنګه دوستانو تاسو ته فونټ هم راځي. که چېرته غواړئ نوره فونټ پکې زیات کړئ، اول خو زیاتولو ته ضرورت نشته. که بیا هم تاسو غواړئ نو هلته کې تاسو ته لیکلي دي د فونټونو بس دا په هغه باندې کلیک وکړئ. نو دا وه نننۍ ویډیو. که چېرته مو خوښه شوې وي هیله در څخه کېږي ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیدو په امان.